السلام علیکم مرګرو زم عبدالمجید او تاسو زموږ چینل ګورئ ټاپ ویډیوز افیشل یوټیوب چینل مرګرو په نننۍ ویډیو کې موږ د ایزی پیسا پن کوډ په حواله سره خبرې کوو مرګرو که پرس که تاسو ایزی پیسا کارت وي او هغې پن کوډ چې مرګرو هغه بلاک شوی وي تاسو اے ټي ایم باندې پیسې راایستې هغې سره مرګرو ستاسو چې کوم ایزی پیسا پن کوډ د مرګرو تاسو غلط والی او بیا پن کوډ بلاک شوی وي نو مرګرو هغه به تاسو څنګه سیټ کوئ نو هغه غونډه طریقه درته په دې ویډیو کې ښیم خو ویډیو به هم پوره ګورئ او ویډیو به هم لایک کوئ او چینل به هم سبسکرایب کوئ نو مرګرو پهله به تاسو داسې چلو کې ایزی پیسا ایپس به کولاو کې ایپس کولاوېدو نه بعد مرګرو تاسو بیا مای اکاونټ باندې کلیک وکړئ مای اکاونټ باندې کلیک کېدو نه بعد به مرګرو بیا تاسو چینج ایزی پیسا اکاونټ پن باندې مرګرو تاسو کلیک وکړئ نو مرګرو دلته به تاسو 500 والا راځي مرګرو کم اکاونټ چې کم ایزی پیسا کارت نه یادوي مرګرو تاسو چې کله دکاندار سره پیسې روباسئ مرګرو هغه پن تاسو چینج کوئ نو هغه به چینج ایزی پیسا اکاونټ پن نه چینج کوئ مرګرو او دلته مونږ کارت حوالې سره خبرې کوو مرګرو ایزی پیسا کارت په حواله سره خبرې کوو نو مرګرو دلته که فرض که تاسو ایزی پیسا کارت پن که فرض که بلاک شوی وي نو مرګرو تاسو پهله آپشن وي او مرګرو دلته بلاک ټیمپرري چې لیکلی مرګرو دا به تاسو سره آن وي که فرض که ستاسو پن بلاک شوی وي مرګرو نو دا به تاسو آپ کې زما هغې کې مرګرو پهله نه آپ دی او بل چینج پن باندې چې مرګرو تاسو څنګه کلیک وکړئ نو مرګرو دلته به څلور هندسې یو پیره ورکړئ او څلور هندسې بیا او بیا به چینج پن ووهئ مرګرو نو تاسو چې کوم ایزی پیسا کارت پن کوډ چې کوم وي مرګرو هغه به ورته بدل شي نو مرګرو امید لرم چې دا ویډیو به هم ستاسو خوښ شوي ویډیو هم لایک کړئ چینل هم سبسکرایب کړئ او مرګرو په نوې ویډیو کې ملاقات کیږي د الله په امان